افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلام مینه او درنښت هیله د ټول بارک روغ او صحتمن وي. دوستانو د نن ورځې درس کې امري حالت وایو. دا چې امري حالت کوم حالت ته وایي راځو په ګډه یې وایو. فهیم ګروپ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ دوستانو، ترڅو چې زه کله ویډیوګانې اپلوډ کوم لومړی تر تاسو ورسیږي. امپیراتیو امري حالت. امري حالت هغه حالت ته وایي چې کله یو څوک یو چاته د یو کار د کولو یا نه کولو امر کوي، دې ته امري حالت وایي. په الماني ژبه کې دوستانو امري حالت په درې شکلو سره کولی شو. یو چاته امر وکړو، ورته ووایو چې دا کار وکړه یا مه کوه. یو دې دو فورم ده، بل دې ایر فورم ده، بل دې زی فورم ده. راځو هر یو جدا جدا وایو. دو فورم یعنی د ته فورم دا هغه شکل ده چې کله موږ او تاسو له یو چا سره غیر رسمي خبرې کوو، یعنی په غیر رسمي شکل باندې یو چاته د یو کار د کولو یا نه کولو امر کوو، بیا له ده نه استفاده کوو. داسې په کوم ډول باندې کولی شو استفاده وکړو؟ راځو په ګډه یې وایو. ویرون فعلونه دو فرم د دو شکل، دو معنا ته، کومن راتلل. د مثال په ډول دا یو ویرب ده، کومن راتلل فعل ده. دو کومست ته راځې. او که چیرې یو چاته امر کوو ورته وایو چې راځه، بیا څنګه ورته وایو؟ کوم راځه. دا د کومن ویرب سو. ترینکن چکل، دو ترینکس ته چکې. که چیرې یو چاته وایو په غیر رسمي شکل باندې چې وچکه، نو څنګه ورته وایي؟ ترینک وچکه. دا هغه ته امر سو، یعنې وچکه. یا یو ماشوم ته وایي، یا یو ملګري ته وایي، یا هم یو ټولګیوال ته وایي چې وچکه، نو په کوم شکل ورته وایي؟ په دې شکل باندې ورته وایي. ویربونه په دغه شکل باندې څنګه کېږي؟ ګردانیږي. دلته که تاسو د کومن ویرب ته فکر وکړئ، له دو سره په دې شکل باندې ګردان شوی چې په اخره کې اس ټي ده، نو کله چې موږ او تاسو یو چاته امر کوو د اس ټي ورنه لرې کېږي. دلته په ترینکن کې که تاسو وګورئ، دلته هم چنان اس ټي ورنه لرې شوې ده، ترینک ده تنه. اوس راځو ایر فورم. ایر معنا تاسې. ویربن فعلونه ایر فورم د تاسې شکل. کومن راتلل. ایر کومت تاسې راځئ. کومت کله چې یو چا ته وایو چې راځئ او څو کسان یې څه ورته وایي؟ کومت. کومت معنا راځئ. بل مثال ترینکن. ترینکن معنا چکل. ایر ترینکت تاسې چکئ. که چیرې یو چاته امر کوي چې وچکه او جمع وي، ډېر کسان وي، ترینکت وچکه. دلته که تاسو فکر کړی دوستانو دغه د کومن ویرب له ایر سره چې په کوم شکل باندې ګردانیږي، په همېغه شکل کې په امري حالت کې هم څنګه کېږي؟ استفاده کېږي بدون له ایر نه. کومت راځئ او ترینکت وچکه، چې کله ډېر کسان ورته وایي، امر ورباندې کوي چې وچکه. راځو اوس د زی فورم ته. زی فورم هغه وخت استفاده کېږي چې کله موږ او تاسو غواړو یو چا سره په رسمي شکل باندې خبرې وکړو، مؤدبانه خبرې وکړو، لکه له استاد سره په یو رسمي ځایونو کې لکه دفتر کې، شبخانه کې، همداسې نورو ځایونو کې. ویربن فعلونه زی فورم د زی شکل. کومن راتلل. زی کومن تاسو راځئ. کومن زی راځئ. چې کله یو چاته په رسمي ډول باندې وایي، په مؤدبانه شکل باندې وایي چې راځه، څنګه ورته وایي؟ کومن زی. په دو شکل کې مې څنګه ورته ویلې؟ په غیر رسمي شکل کې کوم، او چې کله رسمي شکل شي کومن زی. دلته که تاسو فکر وکړئ دوستانو، دغه زی کومن داسې په کوم شکل باندې دغه کومن ویرب له زی سره ګردانیږي، په همدغه شکل باندې ویل کېږي، خو ویرب په شروع کې راځي او دا زی څه ده؟ په آخر کې راځي. کومن زی راځئ. بل مثال ترینکن چکل. زی ترینکن تاسې چکئ. ترینکن زی وچکه.
مهرباني وشکې داسې هم معنا کولی شو چې ووایو ترینکن Sie bitte هغه مو سره یو ځای کړو چې مهرباني وکړئ وچکئ. خو دغه شکل چې دا په خپله باندې مؤدبانه شکل ده، رسمي شکل ده چې کله یو چاته په احترام سره وایو چې وچکیه یا هم راځئ، په دې شکل سره وایو. دا و دوستانو د نن ورځې درس. که چیرې مو د خوښې وړ ګرځېدلی له ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بیا او بل درسه ښه او خوشحاله وخت. د الله په امان.